السلام علیکم ملګرو. تاسو ته پته شته چې د قیامت په ورځ به ټولو نړومبنې جهنم ته څوک ځي؟ کافر به نه ځي، فرعون به نه ځي، ځي به مسلمان. ټولو نړومبنې جهنم ته به ځي مسلمان. او کم مسلمانانی دا ویډیو تاسو وګورئ، د طارق جمیل صاحب بیان دی. نو تاسو دا ویډیو ګورئ، تاسو ته هم پته ولګي چې ټول نړومبنې به جهنم ته څوک ځي. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بولو. کافر نہیں، مشرک نہیں، شرابی بھی نہیں، زانی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو بھی نہیں، ملحد بھی نہیں، دہریہ بھی نہیں. کتنے گناہ ہیں. اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ کم وقت ایندھن بن کے جائے گا. یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گی. اول من يدخل فی النار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا. اول من تسعر، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے، وہ پہلے اتنی بھڑک رہی ہے. انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، پہلے اتنی بھڑک رہی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، کیا خوفناک ہے وہ. إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ. کیا ہیبت ناک الفاظ ہیں قرآن کے. اور پھر اس بدبخت کو ڈالا جا رہا ہے اور بھڑک، اس کو ایندھن بنا. عالم، اول من تسعر به نار جہنم، عالم مولانا صاحب. ہاں، کیوں ساری زندگی کس لیے کیا کر؟ تیرے لیے. کیا ربط؟ بکواس کرتے، جھوٹ بولتے. تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا. پھر شہید، جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی، لیکن نیت کا کھوٹا تھا. پھر سخی، اس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور. اور اللہ کو بخیل سے نفرت، سخی سے پیار. لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے، اپنی واہ واہ کے لیے کیا. ڈال دو. یہ تین ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے. دا ویډیو تاسو وکته چې د قیامت په ورځ به کم درې تنان جهنم ته ځي. نو دې کې اکثر له تنان لکه صحیح یاد کو که نه، لکه ورکړه وکړي، خو نیم کلی پې خبر کړي چې ما پلانکي سره دا مدد کړی دی او دا طریقه کار و، ما پیسې ورکړي او هغه ټیم ګیر و، ما لی که نه د دې نه روزئ. لکه زموږ د خلکو دا سوچ دی بس ما مونځ وکړو او ما حج او عمره وکړه، زه به لکه جنتي شوم. ښه ریلیکس ناست دي چې بس زه خو به جنت ته ځم. نو تاسو ته دغه واورېدو چې قیامت په ورځ به د دې تنانو څه انجامي. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې خلکو ته دا ویډیو ورسي که نه، چې خلکو ته پته ولګي دا صدقه جاریه ده. که چا کې دا غلطي وي چې ځان نه وباسي. مننه.